ملګرو سلامونه او احترامات افسر افغان ما او په سټیزن جرنالیزم کې نن تاسو ته یو داسې لړۍ ښیمه چې د ساحل صاحب هغه شعر چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دی د جړا او د خندان داسې یو دی د نفسیاتو ماهرین یا سایکالوجیسټ وایي چې که تاسو غواړئ چې ښایسته ټولنه تخلیق کړئ نو تاسو د خپلو ماشومانو صحیح تربیت وکړئ د خپلو ماشومانو سره په کور کې داسې ماحول وساتئ چې هغو د خپل کور نه د لیډرشپ کوالټیز د هغو په وجود کې د هغو په شخصیت کې راشي زمونږ په دغه پښتنه منطقه باندې یو لویه بدمرغي دا هم ده چې زمونږ د والدینو او د ماشومانو ترمنځ ډېره لویه فاصله ده ماشوم خپل سوال خپله خبره خپل احساس نیغ په نیغه والدینو ته نشي رسولی نو د هغې نه په ټولنه کې اړی ګړی راپېښېږي یا دغه ماشومان په لاشعور کې احساس کمتري ځان سره رالویه کي نن زه ډېر خوشحاله یم چې ما یو مشر ولید هغه د خپلو ماشومانو سره لګیا دی کله یوه لوبه کوي کله بله لوبه کوي او د هغو یو ذهني او د هغو یو شخصي تربیت کوي د دغه مشر سره به خبره کوو چې دا خبره څومره مهمه ده چې خپل ماشوم ته خپل کلتور وښودی شي خپل ماشوم ته په تیره خپل د خاورې خبره وکړی شي خپل د روایتي لوبو نه خپل ماشوم خبر کړی شي نو ما سره زموږ ډېر محترم شیراز خان ولاړ دی هغو نه به زه دغه پوښتنه کومه شیراز خان دا راته ووایې ډېر خوشحاله شوم دغه ماشومان لګیا دي لوبې ټوکې کوي نو دا په څه بنیاد باندې دا زه ما واورېده چې تاسو د ماشومانو سره ډېره مینه کوئ وخت تر وخت راځئ دیو سره ودرېږئ د دیو نه تپوسونه کوئ دیو په تاسو باندې سوال کوي بیا په خپله ورسره لګیا یې هغه لوبې هم کوئ د دې په شا باندې کومه جذبه ده کم تحریک دی یا د ماشومانو ته تاسو څه منتقل کول غواړئ ډېره مهرباني افغان صاحب اصل کې چې څنګه تاسو وکتل دې ماشومانو کې موږ سره ملټي کلچرل ماشومان دي جی جی او هغې سره چې موږ کوم انټریکشن وساته جی جی نو هغې کې تاسو ته ما چې څنګه ووایې دې کې داسې ماشومان دي چې هغه زموږ د انګلیش میډیم نه دي پکې داسې دي چې هغه کلي کې د سکول چې کوم دی نو هغه زموږ د ټاټ کلچر چې کوم د ګورنمنټ سکولونه دي جی څه پکې داسې ماشومان دي چې ایون هغې د فارن کې پاتې شوي دي نو د هغوی داسې یو موقع وه او په هغې کې لکه موږ دا یو احساس اجاګر کولو دپاره هغوی یو ګیټ ټوګیدر غونډې جوړ کړه خپل هم پکې واپس لکه د ماشومانو لیول ته لاړو د ماشومانو سره هغسې وچورلېدی لوبې مو وکړې موږ به وی چې دا چرنده به ما ته کوم پولیس ته به آواز وکړم هغه لوبې وې پکې بلکل هماغه ټایپ لوبې پکې موږ هم انجوای کړې او څه ټایم دپاره پکې خپل موږ د دې اوسني عمر نه واپس ماشوموالي ته لاړو او څنګه چې تاسو وکتل نو دې ماشومانو کې لکه یو یونیک غونته اټریبیوټ موږ محسوس کړ هغه دا چې لکه ماشوم که هر کلچر کې وي که هر رنګ وي که هر نسل وي هغه ماشوم وي هغوی له ټایم دپاره هغه خپل چې کوم وروسته بیکګراونډ دی هغه ایر کړ او د دې کلي او د خټو او دې دغه سره ماحول ماشومان عموما په کلو کې په بانډو کې ډېر خوشحالیږي په ښار کې دی هغسې خوشحاله نه محسوسوي هلته قید وي هلته داسې محدود غوندې که موږ کور وي نو هغې کې لان نه وي څه فکر کوئ ماشومان څو په څویم خپلو کلو ته یا بانډو ته بوتله څومره مهم دي دا بالکل تاسو خبره 100% صحیح ده ځکه چې الټیمیټلی لکه موږ زه د ویم چې خپل کلچر خپله خاوره دا زموږ پهچان دی دا ایرول نه دي پکار او بل ښاریو سره هلته خو لکه دی چې لکه نور ملټي کلچر خلک دي د هغې خپل فایدې دي خو لکه په کلو کې موږ وګورو دوی سره دي ته خپل پهچان احساس کېږي څنګه چې وایي د کمې خاورې نه دا موږ پیدا یو دوی سره یو یونیک غوندې د دوی اټیچمنټ وي ماشومان شیراز خان د خپل کلتور سره تړل څومره مهم دي بیا د خپلې علاقهي لوبو سره او بیا د خپل تاریخ نه خبرول څومره مهم ګڼئ دا ډېره ضروري خبره ده ځکه چې د کوم قومونو سره خپل هسټري هغې مخې ته یې د هغې په نظر کې وي نو هغې هېڅکله بیا په دنیا په هر یو فیلډ کې کامیابه وي او زموږ د دې ماشومانو د دې کلو سره د دې خاورو خټو سره دوی سره زموږ کلچر سره د دې سره اشنایي دا ډېره ضروري ځکه چې دغسې دوی خپل هسټري خپل مشران او خپل پریویس چې کوم د دې اټریبیوټس دي هغه د دوی په نوټس کې راځي او یاد دهاني ورسره بار بار کېږي شیراز خان ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله راته اوسئ قدرمنو یو ماماجي راسره هم ولاړ دی ماما جانه سړی که لندن ته لاړ شي که امریکې ته لاړ شي که پیرس ته لاړ شي خو څو دې په خپله خاوره کېږي په خپل وطن یې کېږي د دې وجه څه آیا په دې کې زموږ ماشومتوب شوی که دا څه وجه کېدی شي بالکل ماشومتوب هم پکې شوي او دا خپله خاوره خپل اختیار
نو دا زین کلی دی وطن دی د پښتو مل دی نو بس هر ځای کې سړی اوسېږي خو ښخېدولی چې نصیب وي نو د خپلې مغبارې خپلې خاورې ته راځي سړی جر دی مزدوري کوي هر ځای کې کار روزګار کوي ډیوټي کوي خو شپې له خپل کور ته راځي نو په دې وجه دا ماشومان او دا څیزونه چې دي نو دا بس دغسې چلي دی دغسې موږ هم ماشومان د دې پښتنو یو بدمرغي دا چې موږ اکثر ماشومتوب هم د وطن نه بهر تیر کو بېروزګار او غربت ته وایي چې زما جنت وطنه ما غریبي ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه څه پکار دی چې په خپل وطن باندې شته شو دلته معاش هم ښه شي روزګار هم ښه شي او دلته مو ماشومتوب هم رالوی شي موږ ته به خپلو مشرانو وي نیمه ډوډۍ ښه ده خو د الوی په دوکان ښه ده نو بیا وي نیمه ډوډۍ ښه ده خو په خپل کور ښه ده نو موږ وایو نیمه ډوډۍ زموږ ټوله زندګي چې دا نو په دې خپل کور په دې وطن کې موږ تېره کړه د دې دپاره چې د چا غم وکړو ښادي وکړو جنازه وکړو د چا خدمت وکړو بار ملک ته چې لاړ شي نو پیسو له دی نو پیسې دلته ولې الله نشته موږ له راکوي که واه دغه محنت چې موږ بهر کوو که هغه موږ په خپله خاوره او خپل وطن وکړو ډېر څه کولی شو ډېر څه کول د خپل پټي د غنمو ډوډۍ به خورې په خپل خوله کې به چیسکې د خپل پټي پالوګانو ساک دی پرو کچارو دی پټي کې کینو دا به خورو که نه ډېره ښکلې خبره ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو دغه ماشومان لګیا دي فزیکل اکټیویټیز هم کوي او بیا نور ماشومان ورته لاسونه پړقوي په دیو کې دا یوه جذبه راپارېږي چې د خپلو خلکو سره مینه او خپل صحتمندې هلې ځلې که موږ وګورو زموږ ماشومانو اوس داسې اکټیویټیز پرېښي دي ټول په ټیک ټاکو پسې روان دي سوشل میډیا یا زموږ چې کوم دی نو د انټرنیټ هلې ځلې په کار ده چې دیو دغسې فزیکل اکټیویټیز کوي یو بل سره کینی د یو بل نه خبرېږي او دغسې فزیکل گیمز یا داسې اکټیویټیز دا د ماشومانو نه یوازې وجودي یا فزیکل تربیت کوي بلکې دا د ماشومانو ذهني هم ډېر لوی تربیت کوي باید چې خپل ماشومان منګه د خپلو لوبو نه د خپل کلتور نه د خپل تاریخ نه د خپل وطن نه خبر کو افسر افغان ته اجازت راکوي د لوی الله په امان بس 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 فاینل راوند دی خبره وره دغه وره چې بس یو اوسې د بس سټاپ بس بیا به نور راغلی او دا گیم دی ښه گیم لاسونه ورته وهئ لاسونه ورته وهئ اوی Gracias.